لکه داسې لکه د سپیرو کرښې راکاږې مړه کرښې به نه راکاږمه د روپۍ درک را سره نه لګي نه کار شته نه روزګار شته بس ټول اوس په دې پټو کې اول رول نو څه وکړمه یو کار کېنه څه کار تا چې پخوا هغه وروړه بندې چې وي که نه نو اواز دې هماغه شان ښایسته دی که نه برک شوی دی اواز خو مې هغسې نو زه ته به تو ویم راوړه بندې چې وپیلونه جانان بیرې لره زنو چې وزنګونه جانان بیرې لره زنو چې وزنګونه بس هلکه د بلا بچیه 15 کاله پس مې نه دا ګانه واورېده او مخ اواز دی یم دا خورې څه خورم څه پردي خیراتونه پوهېږم ته هم لکه د مغاز په خېټه باندې مړې که نه بس خو څه بیا کوې خو داسې کار وسو راځه بس یو کټ په پیدا کړو څادر به پرې واچو صحیح ده او دا به وایو چې دغه دغه شاته جومات جوړېږي وروره او دې کې چانده واچو هغه تا ته خو سره یارې مرې نعتونه یاد دي راته ولې نه دنیا راله راځي نو بیا څه دي نو ما خو ته وایې چې د زړه نه به خبره راوباسي ما خو نن دونه بلا خوړلې د زړه نه به داسې خبره راوځي دې بیا خو نه باسې داسې کار وکړه اول لاړ شو باتروم ته که نه ځان صفا را صفا کړه مطلب مې دا دی چې لکه مطلب خپل عذر هلته دغه کړه او بیا راشه او به زه چې پرې اردو ته وقل په خدای هغه ګوټ مې دی هلته پرې به کټ واچو زه ګورم چې څونه پیسې دي نن نو سپیکر به مې را پیدا کړو په کاري به ابې غم اوسه مړه ما سره ملګري شته هسې به روړي کاري پسې ورته ته پیسې کوم دي چې کاري پرې ورکړې زما کار دی ځه دا ګیرې مېرې چې نشته څوک هم راګیر نه کي یا خدای پاکه ته د دې ځای نه اواز وباسه او څونه غم او ژړا چې پکې وي دا پاکستاني پښتانه خلک دي دوی په دغې نه دي چې ګیرې شته یا نشته دوی بس درد پسې ځي سوس پسې ځي او هغه ته لکه استاد په تیلي خان په شان خورې موړه سر نیولې دی حقه شان اواز لري کومې نه راوباسه زه ګورم چې ته ما راته ورځ سټارټ نه کړې ما ته ویل وې سړی نه مړه بس پیسه ګټل پکار دي خو په طریقې ګټو زه چې پرې ورځو ورځو پې زه چې پرې ورځه زه به پرې که زه ورته د دې ځای نه دا څادر پټاو کوم ستا خو دغه شی بس ټیک شو زه چې پرې ورځو هلکه بلکل تشخیص کار ښه شابه که نه سپیکرې مې ولګولې خو ګورې یو خبره مور ډېرې بلاندې مو ښه ته به چې پلار دې مړ شوي داسې پکې خوب شي نو څه وکړم نو بغیر اوازه خو څوک چندا چي زه دغه راته یم او که څوک درته تپوس کړي جومات نه څه به وي دا بس تپوس شانو بیا بس نه دا خبره ته یم که داسې خو دې غټ بیا دې شته پتې نه لګي وایي مړه له بیا وچو چې نیمې پورې لاړ شو واپس به راشي چندروره خدای مو بخا د غر شاته چې کوم جومات جوړیږي نو روپۍ تانې څلورنې واچوې خدای به م په هغه ځای کې په کار راولي په کوم ځای کې چې م اړخ لګي بچي ستاسو نوم دی ښه اویس زه بچي ځه الله دې اویس ماشوم نیک عمله صالحه قرآن خانه لوی کي او دا 10 روپۍ دي په 10 لکه په 10 کوړه په 10 اربه قبول او منظور کي او د اویس ماشوم مور او پلار له دې خدای جنتونه ورکي زه په 10 روپو مې ورپسې هر څه ور وتپلو څه خو نور چاته پرېږده پکې که نه دا ښځو ګورې زړه نه وي شابه چغې کوه ته نه مرګ اواز به شي د مرګ اواز به راشي ناګهانه یو ځل به ستا جنازه شي روانه د مرګ اواز به راشي ناګهانه یو ورځ به ستا جنازه شي روانه کډ به دیوالې پنځلور کسانو کټ په دیوالې په څلور کسانو او خپل خپلوان به دې شي مړه ته جړلنا د مرګ اواز به راشي ناګهانه یو ځل به ستا جنازه شي روانه د مرګ اواز به راشي ناګهانه د قبر منځ کې یو مجرم داسې ژړا کوله خدایه مغفرت اوس وکړې ما خطا کوله خدایه مغفرت اوس وکړې ما خطا کوله دا څه څنګه راغی چې سپیکرې ما اسمان کې راګولې دي ما خو پلار وسودو کو یو نشي ستنې مې ولولې دي او هغه غریب بیمار دی اواز پې بدلې کې ډاکټر راته بیا راپاته یا الله زما رې په توبو ظالمانو موږ خو د غر شاته جومات جوړو موږ چې را مسلمانان پکې مونځ کړي تاسو ته هم دعاګانې کوو موږ ته هم دعاګانې کوي چنده واچوه چې جومات د خیر شي چنده واچوه
بس سپینې جامې به واچوې پټکي به تو کې او بیا ښه ټوله شولې راټولې کړې او ناټونه ماغه وایه چې کومه نوې ګانې نو هغې پسې دلته ناټ جوړ کړې ما دا تاسو پوهټو دی هغه استغفر الله او دا پلار یې پسې بیمار دی ته پوهېدې وکړه دا ته کوم کنه نه خو په یو سال لګیا مال خو دماغ خوړل دا راته وای کنه روکې چې ستا پلار ته سی بیماری ده نو ما به پلار باندې اکثر غوټه راځي وای نه بیا خو خرچ کوټه پیرا دي چې ترختی ته وکړي مړ بشي او ته به خلاص بشي نو دا کې پلار دوی زمیم کنه په ما باندې مکتب غوټه راځي وای دې تبا کنه هغه سره خو سر نه هغه هلمټ یې لګولې پتا نه باندې دا ټول ډبلې مو ولې ټول یو تخته چابه او کنه تاسو زمون کلی کې تجارت شروع کړئ زرالم کټرالم دې مودا غړغړ چړې دا نیم چل مو دي او لا چا مټیم کړی دي هرکو زیر دار دوی کنه چې را چاندې کار ختم شو د شلو په تامو غټل شلو په مامو غټل مخکې بس کو وای د ځوانانو لارې چارې وای داسې کارونه دي چې داسې کارونه چې که خیر موږ پکې له شلو په خاطر بس ملم دې کنه چې الله په کټه سر درکړي دماغ یې زیات درکړي ما نه قابل دا راته په دې کې له دې پیښ هر ما سره خو استګوزه وي ما سره نشته ها په دې په خیر د یو ډول پوکا امنه وای اگر خپل سپیو پکې زیاته وای راځه زه ټیک شم راځه وای ما ګوهر علی مانی او کنه په 100,000 روپۍ مې له پوره د 1,00,000 روپۍ انتوانې راوړې نو بس دا صرف جبه تا سره ده کنه منم دې ولې نه یار په دنیا کې خو جبه ده که خواږه دی وچله خو خواږه بځي که تراخه دی وچله د چا سم نشي کولی اوس یو اواز کوم چې واخه شاوه 10 روپۍ انتوانه 10 روپۍ انتوانه ډېر تباو برباد کا طبعا مره کنه ور کباب د دې لپاره وخړل چې واخه خاو تیز کباب او شیر پاو دی نو چبا 10 روپۍ انتوانه په شرط 10 روپۍ انتوانه خوږې انتوانې مزیدار انتوانې د شاتو نه ډکې انتوانې راځي خو خدای تباو برباد کړه خو سره تر دي دا خو 50 روپیا را هغه مشکل پلان دی یاد دا په 10 روپۍ انتوانه ده تا نه ګورګورو فکو ما دا غټه دا وسري راشه دا ډیر کده او خلک چې په ګاړې ناستي او 10 روپۍ چې وای نو ښه ټماټر او ته بیل دي او اصلي ټماټر بیل دي دا هغه بیل دي دا خو خلک ګاګ په دا خو سمپل دی را دا په 10 روپۍ دا خو تاسو خو ګن کپتوب کوي و ګن کپتوب نه مون خرڅو کدا اخلي په 10 روپۍ والا او کنه اخلي ما اخلا یګونه دونه خوګيري پوستکو سره خورا او خدا بس ماته چکا دا نوړه ما راشه کته ودیږي حکومت اعلان کړی دی اعلان چې په دکان کې به شی نه خورې کور ته به ډارک وړې هلته چکه که پیکه وه نو د عزیر او د ګوهر کوپیکا او سخاوه نو د سره ټیک شو زه ورته ګولې زه تم ګورې نه به ما خیر ویډیاري جوړې دا ټیپو باندې ګوره پښنو وکنه نو ګوره دا واپس به بس راوړم او لا واپس یې راوړه هلا راشه د ټیپورو په نقطه ټماټر راشه انتوانې راشه هلا ډېر تباو برباد که دومره یو دومره ښه هندوانه دې راواخېسته ستا سایز کیا روغه وته راشه څه غواړې باید له یو خوب ورځي له ولې دا خوب زیدي انا خوب ورځي انا قاعد تشترك انا بريرا نه نو وینځه تاته انا تاته بريرا بريرا كواسي شيل شومره نه دونه دروني ما له خلاص دوسي كده اوس به دې هندوانه خوري دې بټیک شي دا وانا د هندوانه ورته سپیمو ته ولونی سا سپیمو ته ولونی سا راکا کده دا اوس به دې ټیک شي اے ودې کته سونه خوګې هندوانه دا والا زیه ښه او دا ښه او پیسې نو څو کاسي ولا ورکو ته خیر تازه دعا وکړه دې خو دوس سیمپل پکې راځي زموږ خیر غریبانان دي دا 10 روپۍ انتوانه 10 روپۍ انتوانه خوږې انتوانې ښایسته انتوانې د ګوړې نه خوږې انتوانې السلام علیکم جی عظمت دا سره دا جی په 100 روپۍ کیلو را او دا جی په 10 روپۍ انتوانه غونډه ورکو دا جی او جی دا ګوره تاسو خدمت ته جی ولاړې زه اسسټنټ کمشنر یم که شکایت راغی د خرابو یا د ګرانۍ دا څه به رسیب کړم پیغام شي شکایت باندې تر دي شي سرجی می سره کینه کنه او کپچره باندې دوت پدې سره نه انتوانه سره جیو څه کنه انتوانه درو ربانی ګاډي ته بدلو جی شکایت را نشي سرجی پیغام اوسه نه جی موږ ملنګارو تاسو خدمت ته عوامو خدمت ته ولاړې یو خطر به شکایت نه درځي خو پولیس راځي د خواجه د کمیټه ولا یو هم په لاس نه کې په 200 مسخین دوانې خرڅ کړي
بالکل موږ خو پولیسو غږ ګوره خپل کار پکې 10 روپۍ هندوانه خوږې هندوانې مزېدار هندوانې ښایسته هندوانې د ګوړې نه خوږې هندوانې راشه وروره په ذمهوارۍ به وړې ګوهري جی ووایم دې کوپړې مې اور واخلي ته وګوره څو اوبه دې روانې دي تبا کې نو سنډا سر دې نو اور بناخلي راشه وروره خوږې هندوانې په شرط خوږې هندوانې راشه د شرپو هندوانې شرط او ته ور خوږې هندوانې دي تا وی چې سقاز دا سکا او پاکه زما دا وګور داسې دي یاروره زه څه پکې ناس نومه دا ستا قسمت په خرابو خپل کار کوه زه کور ته یو د ذمهوار نه یم راشه هندوانې والا په شرط سودي هندوانې والا مزهدار هندوانې والې او زیره چیس کې نه